تاسو چې د ټول سره یو بل سره غاړه په غاړه باندې شئ. جزاک الله خیرا. الیشنګ ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ دښمني پای ته ورسېده. د لغمان الیشنګ ولسوالۍ اړوند د سیګل درې بوتیانو کلي کې د دوه قومونو ترمنځ یو کلنه دښمني پای ته ورسېده او سوله یې سره وکړه. د منازعو د حل کمیسیون مشر او د امر بالمعروف رئیس مولوي پاچاګل احمدي هیرو ټي وي ته وویل چې د بوتیانو کلي دوه قومونه منبیک او عاشقا چې یو بل سره په دښمنۍ اخته وو دوی په هڅو سوله وکړه او دښمنۍ ته یې د پای ټکی کېښود. نوموړي وویل دغه دښمنۍ کې 3 تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي وو چې 2 مېرمنې هم پکې شاملې وې چې د الیشنګ ولسوال قاری نورګل دلاور، امنیه قمندان عبدالرحمن توحیدي، د الیشنګ ولسوالۍ د سالاب سیګل سیمې مشرانو، دیني علماء کرامو او د یاد کمیسیون د غړو په مرسته یې سوله وکړه. ښاغلي احمدي وویل که چیرته کوم لوری د کمیسیون له پریکړې سرغړونه وکړي نو 20 لکه افغانۍ جریمه به ورکوي او قانوني چلن به هم ورسره کیږي. او همداراز یا د سیمه کې د ستونزو د حل په موخه یو کمیسیون جوړ کړ چې ستونزې به حلوي. لکه څنګه چې دلته د څلورو قومونو تخصصي کمیسیون جوړ شو د دې قوم د ولس د مشکل د پیدا کېدو په خاطر باندې چې دوی به کوشش کوي د خدای نه خاصه مشکل پیدا کړي دوی به حل کوي. بل لور ته بیا د منبیق قوم او د عاشقا قومونو په استازولۍ یو تن له ورغلي هیئت څخه مننه وکړه چې د دوی ترمنځ یې روغه جوړه وکړه. دوی ژمن شول له دې وروسته به د ورونو په شان ژوند کوي. د سالاب مخور سپینګیري علما چې کوم کوشش او کوم زیار زمونږ په حق کې وایسته موږ دوی نه ډېره مننه کوو. یو جهان مننه کوو چې دغه ساحو ته دغه ناشنا ساحو ته زمونږ د بدبختي او د دولت د کنجې د خلاصولو په خاطر باندې دوی د قدمونه رااخیستي. الله جل جلاله دوی ته په دواړو جهان کې نیکنامي، سرفرازي او کامیابي ور په برخه کړي. موږ د ټولو نه دا راغلي مېرمانه سپینګیري علما او ځوانان چا چې په دې هغه کې سار او کوشش کړی ده موږ د ټولو نه مننه او آینده به انشاءالله همدارنګه د لغمان ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي سید جمال الدین هاشمي د دواړو قومونو څخه مننه وکړه چې د ولایتي ادارې او د قومي مشرانو فیصله یې ومنله او دښمنۍ ته یې د پای ټکی کېښود. دا یادونې وړ ده چې لغمان کې د ولایتي ادارې د ښه رهبریت له امله تر دې دمه د سلګونه کورنیو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.